سلامونه نیکی هیله کوم چې روغ جوړ او خوشاله به اسپل ګروز تاسو ورور محمد عمر رحیمی لا رحیمی ټي وي یوټیوب چینل څخه الله دې چې روغ جوړ او خوشاله به ملګرو بیا لایو نه ویډیو سره هیله کوم چې د خوږی وړ مو ګرځي ملګرو ډیر مننه بیخي زر ل سبسکرایبر سو زما چې زما د لپاره ډیر غټ شي دي او که تاسو خیال هم دغه چینل وار په وار راپورته کیږي دویم نمبر ته راغی او ډیر زر به ان شاء الله په د اول چینل دلته به د را رسیږي او په دې کې به زما دا ټول نه ویډیوګانې راځي نو ملګرو تاسو ډیر مهرباني چې چا زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی دا ملګرو 13 ویډیو ما جوړه کا پوره کوم چې وزه جوړوم خو زما څه ولاړه ډیلیټ شوه کوم کې چې ما تاسو ته د لوګو ډیزاین ښودلی و یو لوګو مې جوړه کړې وه نو ان شاء الله نن باغه لوګو درته جوړول بیا درته وښیم که چیرې تاسو نوي راغلي یاست او ملګرو یم یوټیوب نوی خلاص کړی او غواړئ چې د انټرنیټ څخه استفاده واخلئ او ګټه ترلاسه کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل رحیمی ټي وي سبسکرایب کړئ نو ملګرو په سبسکرایبېدا باندې ستاسو هیڅ پیسې نه ځي نه څه تکلیف وي نه څه تاوان څه نقصان نه لري یوازې دا ده چې زموږ ویډیوګانې به تر تاسو پورې په وخت در ورسیږي او تاسو به زموږ لارې ویډیو څخه باخبره یاست او بل چې کوم دا د زنګ نشان ده بیل آیکن دلته به راسي او پورته به په آل باندې کلیک وکړئ چې څنګه زموږ ویډیو راسي هم دلته به تاسو ته په نوټیفیکیشن بار کې راسي نو ملګرو وخت هم نه نیسم ویډیو شروع کوم چې زموږ د نن ورځې ویډیو کوم ما یو ملګرو زه به نن تاسو ته لوګو ډیزاین در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ او څنګه لوګو جوړه کړئ د خپل چینل لپاره د چی شي لوګو جوړوي او څنګه لوګو جوړوي د هغه به ډېره اسانه طریقه وښیم چې تاسو خپل چینل ته په هغه شکل باندې لوګو جوړه کړئ نور طریقه د دې پروګرام طریقه مې انشاءالله زه نن تاسو درښیم تر ډېره حده پورې او د دې لپاره یو پوره ویډیو جوړوم د زده کړې لپاره چې په دې کې څه دي او څنګه تاسو کولی شئ چې یو شی جوړ کړئ یا یو هر څه چې مطلب تاسو جوړوئ هغه پوره طریقه د دې پروګرام هم انشاءالله زه تاسو په بلې ویډیو کې درښیم خو نن به زه تاسو ته د لوګو ډیزاین وښیم چې تاسو لوګو ښیئ ملګرو بیا به تاسو ښه ویوز راځي ملګرو لکه زه تاسو ټکنالوژي ویډیو جوړوئ نو د هغه لپاره تاسو غواړئ چې لوګو جوړ کړئ نو داسې ټکنیکل ورکړئ نو تاسو به دلته لوګو راواړوئ تاسو چې کله دلته راسئ ملګرو دا پورته نشان چې ده دلته ما وویل په دې باندې بیا دلته راسئ آل چې لیکلی ده په دې چې تاسو کلیک وکړئ خالص چینل ته به راسئ دا چینل ته هم چینل ته چې رالاست چینل باندې زه اپلای کوم نو دلته ملګرو دومره چینلان دي د هر سړي خپل لوګو چا خپل تصویر ورکړی ده چا چې شي ورکړی که تاسو وګورئ ډېر رنګارنګ لوګوګانې دي همدغه رقم زه غواړم چې ټاپ 10 ورکړمه اوس چې زما کوم چینل ده د هغه په باره کې زه غواړم چې لوګو جوړه کړم پښتو ټاپ چې موږ له وخته را روان یو په هغه باندې کار کوو نو ټاپ 10 لوګوګانې دې خلکو داسې جوړې کړي چې تاسو غواړئ هغسې لوګو ځان ته خوښه کړئ او خپل قسم کې جوړ کړئ چې خپله نښه مې دلته ګور د هر سړي خپله نښه ورسره ده د خپل ټاپ 10 کوم چې ده د هر سړي جلا جلا ده خپله نښې ده د یو نفر هم دوه داسې لوګوګانې به تاسو نه کوي پیدا چې دوه نفر ورکړي کې ورکړي مې هغه هېڅ معنا نه لري همدغه رقم د زده کړې ویډیو ورکوئ د هغه لپاره لرن ورکړئ همدغه رقم راسئ چینل ته راسئ همدا وینئ چې رنګارنګ ویډیوګانې دي دلته بښنه غواړم لوګو یې د دې د چینلانو دي که ستاسو خیال چې څومره لوګوګانې غواړئ هغسې راړئ د هر څه په باره کې اول تاسو لپاره ضروري ده یوټیوب کې کوئ که یوټیوب نه وي بیا چې ملګرو تاسو راسئ کروم ته ورسئ کروم چې ده ملګرو دا ما دلته هلته نه ده اچولی نو دا هم یو ضروري شی ده نو دلته ورکوم ټیک لوګو ډیزاین تاسو چې ورکئ همدلته تاسو ته تقریبا امیج ته راسئ امیجز نو تاسو ته په زراو لوګوګانې راړئ تاسو ورته وګورئ چې څنګه تاسو غواړئ بیا د هغه په طریقه باندې جوړ کړئ او ویب سایټونه هم راځي ملګرو په ګوګل کې تاسو کولی شئ چې تاسو ویب سایټونه راواړوئ چې د هغه په مطابق جوړ کړئ
یا تاسو کولای شئ اوس ګوره د ویډیوګانې راواړوئ دا رقم لوګو ډیزاین نو د هغه خالص تاسو یو دغه راواخلئ ټیک لوګو ډیزاین PNG نو ملګرو PNG یې راواخلئ اوس لکه دغه ډاؤنلوډ یې کړئ بیا له دې سره تاسو خپل مطابق باندې ویډیو جوړه کړئ ملګرو زه به انشاءالله په دې ویډیو کې تاسو ته 2-3 همدا رقم ویډیوګانې لوګوګانې جوړې کړم زر انشاءالله کوشش به کوم که تاسو وګورئ ډېرې لوګوګانې تاسو کولی شئ چې جوړې کړئ او ډېرې ښایسته ښایسته لوګوګانې او ښایسته ښایسته تصویران شته دلته همدا وینئ ملګرو که موږ هلته ولیدل یو چینل هم و خاص دا رقم نشان یې ورکړی و دا ټول خلک هم له دغه چې دا را اړئ بیا هم د هغه څخه ویډیو جوړوي تاسو که پام وکړئ نو ملګرو چې څنګه لوګو غواړئ هغسې دلته تاسو د خپلې خوښې لوګو پیدا کولی شئ نو ملګرو دا د ټکنالوژي دا زه د ټاپ 10 به ورکړم ټاپ 10 لوګو ډیزاین PNG اوس ایمیجز ته رالم ملګرو دا اوس طریقې یې راښودلې دي خو د دې داسې خاص څه نشان نشته زه غواړم د دې لپاره هم ښایسته نشان جوړ کړم یا دغه د ټکنالوژي ډیزاین ورکړم یا د انفارمیشن به ورکړم ملګرو اوس ګوره انفارمیشن ورکوم انفارمیشن لوګو PNG دا آی د انفارمیشن دغه اړی ملګرو همدا رقم چې ته د چیش په باره کې لوګو ډیزاین ورکوې که تاسو وګورئ ملګرو ډېر رنګارنګ لوګوګانې راځي همدغه هم ده د دې پنجانو څخه تاسو کولی شئ چې لوګو جوړه کړئ یا زه غواړم چې دا انفارمیشن چې زه ورکوم دا د ټولې دنیا په باره کې دی نو زه به ورلډ PNG ورکړم ورلډ لوګو PNG نه په دې کې تاسو کولی شئ چې ښایسته لوګو ځان ته را ډاونلوډ کړئ او هغه په مطابق باندې خپل دغه ورکړئ دا لوګوګانې دي که تاسو خیال یې لاندې نور هم تر دغه ښایسته ښایسته لوګوګانې راړئ ملګرو تاسو کولی شئ چې هر څنګه خوښه یې هغه رقم را ډاونلوډ کړئ وخت ډېر نیسي چې زه څومره پکې ګرځم دغومره نور ښایسته ښایسته رړئ انسان دې ته نه پرېږدي چې بس دغه یې به دې خوښه شي ملګرو یو بل اپلیکېشنان چې ما تاسو ته ښودلي وو په هغه کې یو ما تاسو ته یو بل اپلیکېشن در ښودلی وو بیکګراونډ اریزر دا تر ټولو ښایسته پروګرام ده تاسو کولی شئ اسانه سره د پلی سټور څخه هم ډاونلوډ کړئ نو لوډ اپوټو چې کوم تصویران ما را ډاونلوډ کړي هغه دلته ریسنټ ته چې راسو هغه ډایرکټ راړئ اوس په دې کې خو دا څو پنجانې دي دا خو نه غواړي دا PNG ده دا PNG ده دا PNG ده دا PNG ده چې لاندې راځو PNG له لارې معلومیږي اوس دغه نه د PNG زه غواړم چې دا PNG کړم هغه لپاره چې دا تصویر راواخلو دلته ډن باندې کلیک وکړو چې ډن سو همدلته اټو باندې چې راغلو ملګرو اټو همدا راز دلته ما زه کلیک وکړو که تاسو وګورئ زموږ شاوخوا چې کوم ده هغه ټول ډیلیټ سو خالص دغه ځای پاته ده د دې لپاره همدا میجیک راخم میجیک باندې دا ختمو زموږ چې کوم لوګو و دا هم ښایسته سوه دلته دا سپینوالی نور هم ورکېدا لپاره هم دا 2-3 چې دي دا تاسو کولی شئ چې څونه نور سم کړئ اوکې نو تھینکس فینش همدا زموږ کوم چې لوګو و دا اوس PNG سوله دا د راغله اوس شاوخوا توره راغله دغه رقم د دغه زه څخه بیا زه یوه لوګو را اخلم
غواړم چې دغه هم پنځه کړم دغه لپاره ایټو ته راځم بس دلته ږدم اوکې ډن دا دغونه پسې د یور بیک ته ځم ملګرو همدا چې کوم دی زوم ورکوم زوم لپاره ملګرو دلته راځم زوم کوم او بیا راځم ایټو ته دا هم ختموم دا هم ختموم دا به په میجیک باندې ختم کړم دغه رقم بیا په زوم باندې کلیک کوم کته راځم اټو ته راځم دا چې په هر کلر باندې کېږدي چې تر څو پورې د ده حدود یې هغه هلته ختموي ملګرو زما دا ټول نه دي پکار په دې کې مې یوه پکار ده هغه به یا انشاءالله دا راواخلم یا په دې کې دا راواخلم نو د هغه لپاره دې ته زوم ورکوم ډېره نه غواړي ولې هلته ملګرو شاته بیکګراونډ سپین ورکوم سیو همدا زموږ لوګوګانې دا هم سمې شوې همدغه رقم چې نور تاسې کولی سئ هره یوه دغسې کوئ کومې هم په کار وي کومه یوه غواړئ همدغه لپاره تاسو دغه لارې اختیارولی سئ نو راځو بېرته خپل پکسل لیب ته نو پکسل لیب کې ملګرو زه غواړم چې خپله لوګو پښتو ټیک ما یوه جوړه کړې وه ډېره ساده ملګرو په تېر ویډیو کې چې هغه دغه لوګو وه دا ما جوړه کړه دغه ویډیو زما څخه ډیلیټ سوه او اوس غواړم چې بېرته نوره نوې ښایسته لوګو جوړه کړم دغه لپاره راځم ملګرو اوله وار چې زموږ کومه لوګو وه د هغه لپاره زه دلته راځم او هغه لوګو امپورټ کې راپورته کوم کوم چې اوس موږ جوړې کې دغه لپاره ملګرو ریسنټ ته راځم کوم چې اوس تازه موږ جوړې کې د دې څخه یوه راکټوم زما په نیز فلحال دغه یوه راکاټو همدغه اوس دلته راځم دې خواته چې راسئ ملګرو اریز کلر په دې کې یو ریزوم کوم ملګرو نو غواړم ما ډېر غلط کلر راواخیستل یو بیا امپورټ کوم غلط سوم بخښنه غواړم ملګرو زوم اوس راځم اریز کلر ته دا سپین کلر غواړم چې له ده څخه ټول ختم کړم دا کلر دا ختم شو همدا زموږ لوګو سوه دا هم دونه وړه غواړم دا هم ډېره غټوم نه ملګرو اوس د خط لیکلو لپاره هم دا ای ته راځم ټیکسټ ته راځم دلته لیکم ټاپ پښتو لپاره اول وار په پښتو باندې لیکم ټاپ ټاپ غوره ته وایي یا مطلب سر ته وایي چې مطلب راځم فنټ ته فنټ انشاءالله ویډیو په لینک کې په ډسکرپشن په لینک کې زه دا فنټونه ورکوم دا فنټونه چې دي هغه د راخیستلو لپاره ملګرو زه دا ختموم دا ما زه له دې یو وار ډیلیټوم چې تاسو ته ما دونه در وښیم دا فنټونه څنګه زه کولی سم چې راپورته یې کړم دا خو اوس نه ډیلیټېږي ولاکه دا ډیلیټ شو نو په دې باندې کلیک کوم تاسو به چې ډاونلوډ یې کوم په دې ډاونلوډ فولډر کې به پروت وي ښه ملګرو خو ما دلته بل ځای ایښي دي
بدل ته په دانی فولډر کې مایي کې دي چې کله ورسې هغه فولډر ته همداسې به ټول تاسو ته راواړئ دا ایډ ډایرکټلی په دې به تاسو کلیک وکړئ ټول به راواخلي د هغه لپاره زه اوس غواړم همدا دلته یو ښایسته فونټس ده زه غواړم چې هغه ورکړم دراني دا دراني غواړم چې ور یې کړم ټاپ پښتو لیکم پښتو او یو ریل ته بغلته کوم ملګرو پښتو اوس د دې کلر هم تور کوم فلحال تک تورې راولم پښتو کلر ګلابي پښتو فونټس ته راځم د دې خپل کوم فونټونه چې دي په هغو کې یو لګوم دغه راولم دا مې راوستل دلته ملګرو دلته لیکم پښتو لیکم په پښتو ژبه کې د دې فونټس ته ورځم د کلر هم ګلابي کوم فونټ دغه کوم چې پښتو نه شینواري دلته لیکم ټاپ ټول چې دلته وږي غټ حرفو باندې راسي او غواړم د دې په منځ کې سپیس راولم سره لرې مې کوم دغه سپیسینګ باندې و دلته چې ملګرو ده د دې کلر تور کوم او فونټس ته راځم فونټس هم دغه ورکوم ملګرو نو دا خوند نه کوي ملګرو ویډیو دا ورکوم ټاپ سو دا اوس مخته راولم ملګرو د مخته راوستلو لپاره په دې باندې ما کلیک کړی ده دلته راځم ټو فرنټ شو دا اوس زموږ مخته رالی د دې پښتو فونټس به ملګرو لږ ور بدل کړم چې سیده وي ډېر دا هم سیده ده خو زدران او که وګورئ ملګرو دا پې دغه کللې ده ټکي دغه لپاره سپیسینګ ته راځم سپیسینګ کې نه کېږي بښنه غواړم
بس بیا به دلته راځم ایډیټ ته دې خوا ته بیا راوړم یو سپیس به ورکوم بس که تاسو پام یې سم راغله ملګرو یو بل طریقه مې ذهن ته راغله ملګرو هغسې به ولیکم د دې څخه دوه کاپیانې ما وایستلې ایډیټ ته راځم له دې څخه پیسته کوم او دا بل رقم له دې څخه د ټي الف دا ایسته کوم خالص پې پرېږدم چې دا زموږ د پیس وه همدا یوه دوری کوم همدا هم دوری کوم هم دوری کوم دا دلته راخلم او دا لږ غټوم اوس چې کومه پې ده د غورنګ سرور کومه او ټي دې همدغه رقم ته وي همدا پې مخ ته راولم ټي الف دې هغه رقم ته هم شاته وي هم ټاپ سو اوس دغه لاک کومه ټیم وبخښنه غواړم ورک دواړه اوس هېڅ هم نه پې کېږي دواړه دغسې ونښتو اوس پښتو رنګ تور راولم ټاپ راغلم دې ملګرو بالکل ضرورت نشته زما د خیاله دا به ایسته کړم که تاسو کولی شئ خپل نښې لپاره داسې شی ورکړئ خو زه اوس نه غواړم چې فلحال داسې شی ورکړم راځمه دا پې ته دغه صحیح ده شیډو ته راځم شیډو ور خلاصوم دا انیبل کوم ټي الف ته راځم سټرایک نه بخښنه غواړم شیډو ورکوم خو سپینه پښتو ته راځم سټرایک ورکوم دلته چې کوم سټرایک ده شاوخوا سټروک یو خې ته راځي هغه سپینه راولم دا توره دوه همدا بل ټاپ ته شی نه ورکوم ملګرو همدغه صحیح ده همدغه بس ملګرو ټول یو کومه سره د یو کېدا لپاره ما دلته کلیک وکړو دغه نشانو باندې دلته رالم بیا راځم په دلته کلیک کوم چې دلته مې کلیک وکړو په ټولو یو نښې لګوم نو راځم په دغه جې باندې دلته کلیک کوم مرج بس ټول مرج سو یو سو که تاسو خیال ورته کړی دا زموږ یو سو هم راځم دلته اوس چې زموږ دغه دلته راغی شیپ ته راغی راځم ملګرو دې خواته راځم
دا امبوز دا خلاصوم. دا کموم. دا ملګرو زموږ جوړ شو. بس شیپ ته راځم. شیپ ملګرو اوس درښیم په دغه ځای کې دلې دلته همدغه ده. دلته چې راغلو شیپ جوړو. شیپ ګول لوګو جوړوي. هغه ستاسو خوښه ده چې څنګه یې جوړوي هغسې یې جوړه کړئ. کلر زیړ ورکوم فلحال. ګور تاسو لوګو څنګه رنګ ورکړئ باید د ټول چې ستاسو ډیزاین یې مخ ته هغه ټول همدغه رقم یې لکه دغه لوګو چې مخ ته چې مطلب تاسو تمنیل یو شی جوړوئ هغه دغسې. ریلیټیو ته راځم. بلکل دا اوس په سینټر باندې ده. بس راځم دغه ځای باندې مې وولم. دا راکښته کوم هغه خپله راپورته سي. دا دلته سیټوم. همدغه لوګو جوړه سوه ملګرو تر دې ځای پورې. راځم دا شاته بیکګراونډ یې ور ختموم. دلته راځم سیو ته. سیو ته چې کله راسو سیو ایمیج ډیفولټ ته به الټرا کو. ورسره یو شی زما څخه هېر ملګرو دا شاته چې کوم دغه ده شیپ موږ جوړ کړو دې ته راځو لږ شیډو ورکوو. دا صحیح سو. اوس راځم دلته کلر ته. کلر شاته کلر چې ده زموږ ملګرو هغه کلر ساده سپین ورکوم. یو خو هماغسې جوړ کړو بل هم د سپین جوړ کړو. سیوز ایمیج دا هم الټرا ایچ ډي ورکوو چې ښه صفا وي. دا هم اوس ملګرو اوس غواړم چې تبدیل یې کړمه د تمنیل خپل د یوټیوب. راځم کروم ته. youtube.com ورکړئ ملګرو. ډېره ویډیو غټه سوه بښنه غواړم ډېره خو دغومره په تسلي مې در وښودو ملګرو له دغې وجې داسې غټه سوله راڅخه ویډیو. همدا یوټیوب راغی. همدلته به خپل اکاونټ راواړوئ چې اوس کوم ما راغلی ده. بیا راځو په دې درې خالو به یې وګورم. ډیسکټاپ سایټ ته به راسو. چې کله ډیسکټاپ ته ورسېدل ملګرو ډیسکټاپ په ورژن باندې راغی. همداسې دوو ګوتو باندې ملګرو زوم کومه. دغه ځای راوړمه. دا چې کوم لوګو د زما زړه دا ما چې تېره لوګو وه هغه پکې ورکړې په هغو باندې کلیک کوم. راځم دلته که تاسو وینئ ملګرو یور چینل دلته به تاسو کلیک وکړئ. لږ وخت اخلي زه یې دروم تر هغو. همداسې راغی ملګرو بیا هم دلته کسټمایز چینل باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس دا زوم کوم. تاسو په خپل لوګو باندې کلیک وکړئ قلم نشان دا قلم باندې به تاسو راسئ. دا زوم به آوټ کړئ. همدلته به ایډیټ باندې کلیک وکړئ ملګرو. هلته به ګوګل ته ورغلی. ګوګل پروفايل ما ورکړی د تاسو چې نه یې ورکړی هم ډایرکټ به راواړوي چې بل ورکړي وري خالص ټي لیکلی یا چې ستاسو د کوم اول لفظ د هغه به بیا به تاسو په چینج باندې کلیک وکړئ. چینج ته چې تاسو راغلاست ملګرو لږ وخت صبر به وکړئ. همدلته په دا سینټر باندې به کلیک وکړئ. دلته هم ډاؤنلوډ یا بل تاسو چې کوم فایل منیجر یو شی درته راواړوي ګیلري په هغو به یې ووهئ. دا زه راښمه دې باندې کلیک کړم. اپلوډینګ شروع ده. همدغسې راغلو ملګرو. سیټ پروفایل فوټو لږ وخت اخلي. اوس زموږ ولګېدل.
اوس ملګرو ورځو اوس دا زوړ ده چې اوس زه ریفریش کړم نوی به راسي زموږ دا زموږ نوې لوګو راغله چې اوس ما نوې ستاسو له مخې جوړه کړه انشاءالله زموږ نوې ویډیو به د دغه چینل آرټ په باره کې چې څنګه موږ یو چینل آرټ جوړ کړو فی الحال په الله سپارم د الله په امان